الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيرة الخلفاء څلرویشتمه برخه. په تېره برخه کې مو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مناقب تر دې ځایه رسولي ول چې یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه د عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلم، ما غوښتنه کوله چې د خپلې ښځې د اخلاقو څخه شکایت ورته وکوم. یعنی زما ښځې زما سره سخته ګزاره شروع کړې ده، توندې خبرې راته کوي، اواز را باندې لوړوي. نو زه عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلم، غواړم چې شکایت ورته وکوم چې ښایي چې ښځې ته دې نصیحت وکړي یا ما ته یو داسې لار راوښیي چې هغه طریقه عملي کړم. خو چې زه ورغلم او دروازه مې ور وټکوله، په دغه وخت کې مې د عمر رضی الله تعالی عنه د کور د دننه څخه لوړ اواز واورېدی چې د عمر رضی الله تعالی عنه ښځې په خپله پر عمر رضی الله عنه اواز پورته کړی دی او عمر رضی الله تعالی عنه چپ دی، څه نه وایي. سړی وایي زه په تعجب کې شوم چې عمر هغه څوک دی چې ټول خلک ځینې بیریږي او اوس د خپلې ښځې په مقابل کې چپ دی. دغه صحابي وایي چې ما خو یو وارې دروازه ورشکولې وه، خو وروسته مې دغه اواز نقاش او سوال جواب واورېدی، نو تر هغه خپل شکایت تېر شوم او بیرته رهي شوم. مګر عمر رضی الله تعالی عنه هغه د دروازې ټکول اورېدلي وو، نو راووتی او رانار یې کړل. ول سړی څه شی غواړې؟ دروازه دې ولې وټکوله او رهي شوې؟ ما غوښتل چې په یو موضوع کې خبرې در سره وکړم، خو اوس هغه موضوع حل شوه، څه نه وایم. عمر رضی الله عنه راته ټینګ شو، ول ووایه څه کار دی و؟ ما ورته وویل یا امیر المؤمنین، زه راغلی یم چې د خپلې ښځې د اخلاقو شکایت درته وکړم، خو ما ولیدل یا مې واورېدل چې ستا ښځه په خپله پر هغه رقم ګزاره کوي چې څنګه ما تا ته شکایت راوړی، یعنی زما هم دغه بد حال دی لکه ستاسې دی. نو ما د ځانه سره وویل چې د امیر المؤمنین د خپلې ښځې سره دا حال دی، نو زما په حال کې به څه تغییر راولي. نو تر خپل شکایت تېر شوم او رهي شوم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غوښتل چې دته د ژوند حقیقت وروښيي او موږ ته هم د هغه سره یو ځای راوښيي. نو یې وویل چې سړی، دغه ښځه زما قهر او غضب تحملوي او برداشتوي، کالي مې را پرېولي، خواړه را تیاروي، اولادونه مې را تربیه کوي، کور او بستر مې را پاکوي، او د دغو ټولو کارو څخه هیڅ شی پر دې نه دی واجب. نو د دغو ټولو حقوقو په مقابل کې د دې د دغه لوړ اواز تحمل او برداشت زه نه وکړم. دا ټولو خلکو ته د حضرت عمر رضی الله عنه د طرفه تعلیم او لارښوونه ده. واقعا هم ښځې ډېرې لویې او مهمې وظیفې اجرا کوي. الله دې د خیر جزا او بدله ورکړي. ښځو لره پر نارینه‌و ډېر احسانونه شته. که یو انسان د ښځې په خدمتو کې فکر وکړي او هغه کارونه وسنجي چې ښځه یې د خپل خاوند د عزت دپاره انجاموي، نو به هغه انسان د ښځې تر ډېرو غلطیاو ورتېر سي. او د حضرت عمر رضی الله عنه مقصد هم دغه کار و چې هغه صحابي او موږ ته یې دا راښول چې په حقیقت کې دا هغه مفهوم او مقصد دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د زده کړی دی. چې مخکې دا حدیث درته تیر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. مګر بدبختانه نن ورځ زموږ په ټولنه کې ډیر داسې خلک شته چې خپل نارینه‌توب نه پر بل چا ښکاره کولی سي او نه ښکاره کوي، بلکې د خپل کور پر ښځو به په د باندې کې به میژ وي، خو کور او د ښځو مابینځ ته چې راشي زمری ځین جوړ شي. دا خو یې د همت او د مړانې طرف دی. که د دیانت او د مسلمانۍ د اړخه ورته وګورې، د باندې به عابد او زاهد وي، خو دننه په کور کې به ظالم او فاسق وي. په ظاهره یوازې دا نه چې په سپینو کالو او په لنګوټه کې وي، بلکې ښه ږیره یې هم ورسره پیله کړې وي. خو دغه شان ټول یو پیشین غوندې معلومیږي او د نن د الله څخه هیڅ نه بیریږي. الله دې دغه کسانو ته هدایت وکړي. موږ مسلمانان باید د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحاب کرامو څخه د دغه قدوه او رهبرانو څخه د امت د امامانو څخه تعلیم او زده کړه وکړو چې هغه د آخرت کارونه، دنیوي کارونه، اجتماعي کارونه، د دولت او د حکومت کارونه، فامیلی او کورنی کارونه څنګه اداره کول. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کولای شوی چې په خپل هیبت سره خپل ښځه چپ کړي
مګر یا د ښځو د حقوقو او د هغوی د مراعاتولو دا هم پر مسلمان باندې یو لازمه وظیفه ده چې د دوی حقوق هم مراعات کړي او د دوی سره احسان وکړي. لکه داسې د حدیث مفهوم دی. نو هر انسان باید فکر وکړي چې زه خو تر عمر قوي نه یم او نه تر عمر شدید یم، مګر هغه شدید او قوي عمر په خپل کور کې او د خپل اهل سره په دغه اندازه رقیق او لین پوست او نرم د نیکانو نیکان مني. نو ته هم د خپل ښځې نیکی مه هېروه. د حضرت عمر رضی الله عنه زهد او تقوا. عمر رضی الله عنه په دنیوي ژوند کې زاهد او متقی و. زاهد هغه چاته ویل کیږي چې په دنیا پورې زړه نه وي تړلی، د مال او د پیسو سره علاقه نه وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ډیر عظیم زهد او لو تقوا او صادق عفت او خالصه پاکي درلودل. حضرت علی رضی الله عنه وایي چې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه ایزار یا لنګمې ولیدي چې په هغه کې 21 پینې وي. زموږ او ستاسې په کالو کې خو پینې څه کوي، بلکې چې اوتوسوي او استری سوي نه ایله نه اودو. مګر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حال دا چې د امیر المؤمنین هم وو، د روم او د پارس فاتح هم وو او د هغو مملکتو خزانه په غنیمت کې ورته راتلې، خو د کالو په یو حصہ کې 21 پینې وي. دا د زهد کومه درجه ده چې دغه لوی او روښانه ستوري واغه ته رسیدلې دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. د اصحاب کرامو څخه یو نفر وایي چې یو ورځ می حضرت عمر رضی الله عنه ولیدي چې د یو دیواله تر شا یوازې ناست او ژړل، خپل ژیره نیولې و او خپل ځان ته ویل عمر ابن خطاب امیر المؤمنین بخین فوالله یا به ته په خپل کارو کې د الله څخه بیریږي یا به د قیامت په ورځ عذابونه درکول کیږي. هغه صحابي وایي چې وملیدل چې په ډیر شدت سره ژاړي. نو وایي زه د دې لپاره ورلم چې دغه ژړا څه پر سپکه کړم. نو مې پوښتنه ځینې وکوله چې ولې ژاړې؟ ده راته وویل هغه حدیث مې ژړوي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی چې ویل یې ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجهد لهم وینصح الا لم يدخل معهم الجنه. رواه مسلم. یعنی داسې امیر او حاکم نسته چې د مسلمانانو حکم د په لاس کې وي او بیا د دوی په کارو کې کوشش نه وکړي او ځان د هغو د پاره ستړی نه کړي او مسلمانانو ته نصیحت ونه کړي، مګر د دوی سره به جنت ته نشي داخل. هغه صحابي وایي چې ما ورته وویل چې نو ته ولې ژاړې؟ حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې د عمر بیره دا ده چې مسلمانان به جنت ته نه نوځي او عمر به اور ته نه نوځي، ځکه ما د دوی لپاره نه کوشش کړی دی او نه مې ځان ستړی کړی دی. عبد الله ابن عامر ابن ربيعه رضی الله عنه وایي چې د حج په سفر کې د مدینه منورې څخه تر مکه مکرمه پورې د حضرت عمر رضی الله عنه ملګری وم او بیا د هغه طرفه یو ځای سره رالو، خو په ټوله لار کې د لپاره نه خیمه ودرول شو او نه بل داسې تعمیر و چې د هغه په سایه کې دی موږ کښینو، بلکې شړۍ بیا پر یو درخت واچوله او تر هغه سایه لاندې کښیناستل. بشار ابن نمیر رضی الله عنه وایي حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه راڅخه وکړه چې موږ په دغه حج کې څونه مال مصرف کړي؟ وای ما ورته وویل چې 15 دیناره. حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې موږ په دغه مال کې اسراف کړی دی. تاسو دغه عادل حاکم ته وګورئ چې د قیصر او د کسرا د خزانو مالونه د کور تر چارچوبه پورې ورته راغلي دي او د دشت او د صحرا د ګرم لمبو په مابینځ کې حج ته ځي، خو د ځان لپاره د سفر ضرورت نه آماده کوي. د دشتو تاوده بادونه او د غرو بلیدونکي توشونه داسې زغمي لکه نور عادي انسانان چې تحملوي او په ټوله سفر کې 15 دیناره د مصرف کړي دي او بیا هم وایي چې موږ اسراف کړی دی. د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین وګرځېږي د تجارت په کار مشغوله و، د خپل ځان او د خپل کورنۍ مصرف په خرڅولو او رانیولو برابروي. کله چې د خلافت وظیفه ور په غاړه شو نو یې د بیت المال څخه د ځان لپاره دونه تنخواه مقرره کړه چې د او د کورنۍ شپه په تیرېدل، خو د وخت په تیرېدلو سره د کورنۍ شمیر زیاتېدی او دا رقم یې ضرورت هم ورسره زیاتېدل، خو د رضی الله عنه هغه اولنۍ تنخواه مقرره و، نور یې نه زیاتول. په ورسته کې بیا د مسلمانانو په بیت المال کې مالونه زیاتېدل او پر هغه اندازه چې مالونه زیاتېدل د ټولو مسلمانانو چې په مدینه منوره کې
کې ول یا تر مدینې د باندې ول د ټولو تنخواوې هم ورزیاتېدې مګر د ځان په باره کې حضرت عمر صاحب هیڅ فکر نه کوي چې خپل تنخوا دې یو درهم هم زیاته کړي تر څو د درو د ملګری په دې خبر شول چې امیر المؤمنین د خپل خرڅ لپاره پور او قرض ته اوس مجبور دي نو د اصحاب کرامو څخه څو نفره سره یو ځای شول چې په هغو کسانو کې عثمان علي طلحه زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم ول پر دې اتفاق سره وکوي چې د حضرت عمر رضی الله عنه سره په دې باره کې خبرې وکړي چې خپل تنخوا دې هم څه زیاته کړي مګر دوی د حضرت عمر رضی الله عنه د هیبت او د دبدبې په سبب نسوي کولای چې په دغه باره کې مستقیما خبرې ورسره وکړي ځکه دوی ته معلومېدل چې امیر المؤمنین په دغه مسله کې ډیر شدید دی او په قهر کېږي نو حضرت عثمان رضی الله عنه وویل چې دغه کار اصلاح به په غیر مستقیم ډول سره وکړي نو د حضرت عمر رضی الله عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها ته ورلل او ورته ویل چې ته دې د پلار سره په دې باره کې خبرې وکوي مګر وو د غزموش حال په پټ ساتي موږ به نور شي ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها هغه هم خپل پلار ته ورله په بیره او په احتیاط د خرڅ او د مصرف په باره کې خبرې ورسره وکولې عمر رضی الله عنه ورته وویل دغه خبرو د پاره چاره لېږلې هغه ول هیڅ نه امر لېږي درو د ته ورته وویل ول بلکې دغه خبرو د پاره بل چاره لېږلې کمي هغه خلک و پیژندل حساب ورسره وکاو او بیا خپل لور ته وویل ته د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه وي هغه ستا په کور کې اوسېدی نو ستا په کور کې د رسول صلی الله علیه وسلم څونه لباس څونه جامې درلوده هغه ول دوه لباس بیا ورته وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه شخواړه چې شو ستالي دي دی رضی الله عنه ورته وویل چې اوربشینه ډوډۍ چې په غوړو به غوړه کړ به وویل چې ستا په کور کې د رسول صلی الله علیه وسلم فرش چې شو دی رضی الله عنه وویل چې یو پنده شړی و چې په دوبي کې به مو اوروله او په ژمي کې به مو نیمه لاندې اورکه او نیمه به مو سربیره را باندې واچوله بیا نو حضرت عمر رضی الله عنه وویل یا حفصه هغه کسانو ته چې تیرا لېږلې زما د طرفه ووایه زما د دوه ملګرو رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر مثال داسې دی لکه درې نفره چې غواړي چې پر یو لار ولاړ شي هغه اول نفر رئیسو د لارې خرڅ هم ورسره واخیستی او منزل ته ورسېدی بیا هغه دویم نفر هم پر دغه لار پسې شو دی هم هغه اول نفر پسې ورسېدی او د هغه سره یو ځای شو او بیا دریم نفر پسې رئیسو اوس نو که دغه دریم نفر د هغو پر لار پسې ولاړی او د هغو متابعت یې وکړي او هغو ته به ورسېږي او که پر بل لار رهیسو او د هغو سره پر خپل لار نسو برابر نو بیا په دې پسې نشي رسېدلی اوس نو تاسې ووایاست چې آیا داسې خبرې او الفاظ موجود دي چې پر دغه عجیب کیفیت کې د تفسیرې پر ډول وویل شي هیڅ کله نه دغه موضوع به بې له تفسیرې پرېږدو د حضرت عمر رضی الله عنه د هغه لویو او عجیبو کارو څخه چې په تاریخ کې مثل نه لري هغه قصه ده چې حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه یې روایتوي او وایي زما په هغه باغ کې وم کوم چې په عالیه کې و عالیه چې اوس عوالی ورته ویل کېږي د مدینې منورې په شمال کې یو منطقه ده چې څه لوړه ده او هلته باغونه دي د باغو ترشا ټول وچ دشتي او صحرا ده نو دغه عالیه ته به خلک د تفریح او د سیل لپاره ورتلل حضرت عثمان رضی الله عنه لکه تاسو ته در معلوم دي د اغنیاو څخه او دغه عالیه په منطقه کې باغونه درلودل نو عثمان رضی الله عنه وایي چې زه یو باغ ته د تفریح لپاره تللی وم دوبی او د ګرمۍ موسم و په دغه ورځ ډیره زیاته او شدیده ګرمي و وخت هم د غرمې و وایي لیرې په دشت کې مې یو سړی ولیدی چې دوه اوښانې را رهي کړي ول او دا داسې ورځ و چې مځکه د ډېرې ګرمۍ په سبب داسې معلومېدله لکه حشرات چې په هوا ګرځي دا هغه حالت دی چې د ډېرې ګرمۍ څخه سترګې پر مځکه برېښي نو څوک چې مځکې ته وګوري تر سترګو یې شان ګرځي او مځکه داسې معلومیږي لکه د مځکې پر مخ چې حشرات یا کمپلۍ په هوا الوتې وي چې ټکنده غرمه وه دغه ګرمي هغه چاته ورمعلومیږي چې د مدینې منورې ګرمي لیدلې وي خاصتا چې دشت وي عثمان رضی الله عنه وایي چې ما د خپل ځان سره وویل چې دغه سړي ته څه پېښه ده کې لږ
څه صبر کړی وای دغه د غرمې ګرمي به تېره سوې وای او د لمر حرارت به لږ کم سوی وای بیا به راوتلی وای او په اوښانو به پسې سوی وای اوښان چې هر څونه لرې تللي وای خو د دې منطقې څه نه وتل وای زه په دغه فکر کې وم چې سړی یو څه رانږدې شو عثمان رضی الله عنه وایي چې د خپلو نوکرانو څخه مې یوه ته وویل چې دغه نفر ته وګوره څوک دی هغه وویل چې یو سړی دی چې خپل په پټو باندې مول وهلی دی او سر یې کې پیچلی دی دوه اوښان یې رارې کړي دي په پسې دی د لرېوالي څه یې نسم پېژندلی چې ګوره څوک دی نه معلومېږي وروسته هغه سړی څه نور هم رانږدې شو عثمان رضی الله عنه بیا هغه نفر ته وویل اوس ورته وګوره نه یې پېژنې هغه چې ورته وکتل هو دا امیر المؤمنین دی عثمان رضی الله عنه په تعجب کې شو غواړي چې اوس په خپله ورته وګوري چې آیا دا د منلو وړ ده چې امیر المؤمنین دی په خپله په دغه سخت جګړه کې راوتلی او په دغه دشت کې دی ګرځي عثمان رضی الله عنه وایي تر کلکین مې سر ور وایستی چې زه یې په خپله ووینم وای په والله د ګرمۍ د شدت څخه مې سر د باندې نه سوی ورایستلی دغه د دشت څخه د اور یو لمبه راپورته کېده لکه د تناره په خوله کې چې مې سر نیولی وي نو سر مې بیرته راوایستی دغه زهرناکه لمبه مې پر مخ ومشتله سر مې په خیمه یا په کوټه نه ایستی د ګرمۍ د شدت او د حرارت څخه مې سر نه سوی ورایستلی نو وای دلته مې انتظار کوی چې عمر رضی الله عنه د کور څنګ یا بغل ته راورسېدی زه خو د باندې نه سوی وروتلی نو مې د کوټې څخه ورنارې کړ ما ویل یا امیر المؤمنین دغه د ګرمۍ په وخت کې د چیش دپاره راوتلی عمر رضی الله عنه وویل را معلومه شوه چې د صدقې د اوښانو څخه دوه اوښان ورک سوي ول نو راووتم چې پسې وګرځېږم دا دې پیدا مې کو او اوس یې حما ته بیایي حما خو هغه منطقه وه چې هلته به د صدقې اوښان څارل کېدل دی وایي ما ورته وویل که اوس پرېږدې چې څه خونکي سي نو بیا به دې به ولیوئ حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې ما په دې خاطر ته خونکۍ پر نه پرېښول کې وزنډوم داسې نه چې دا اوښان مړه سي یا ورک سي بیا به الله جل جلاله ورځ د قیامت زما څخه پوښتنه کوي عثمان رضی الله عنه وویل ته اوس راسه دلته په سایه کې کښېنه او دغه کار به نور زه پسې پوره کړم یعنې نوکران ستا د هغو څخه یو نفر به دا اوښان وحما ته بوځي عثمان رضی الله عنه وایي چې عمر راته وویل ته دې خپلې سایې ته ولاړ شه هما کار مه لره عثمان رضی الله عنه بیا ورته وویل چې زما سره نفر سته هغه به دا کار وکړي خو عمر رضی الله عنه ورته وایي چې ته دې خپلې سایې ته ولاړ شه زما په کار مه لره او دی رضی الله عنه رئیس و عثمان رضی الله عنه دغه عجیب حالت چې کله ولیدی نو په حیرت کې شو نو یې هغه ناستو خلکو ته وویل ولکه څوک غواړي چې وقوي امین ته وګوري نو د عمر ته وګوري یوازې دا نه بلکې د حضرت عمر رضی الله عنه ټول ژوند دغسې و او د الله څخه د دوو اوښانو په باره کې دغسې او دونه بیره درلوده دا یې حرص و چې دغه کار د هغه بیرې په سبب چې د الله د حسابه څخه دی بیرېدی خپله وکړي او بل چا ته نه وسپارئ عام الرماده یا د ایرو کال د اسلام په تاریخ کې د هجرت په 18 کال ډېرې لوی واقعې پیښې شوې دي چې د هغو واقعو د جملو څخه یوه ډېره شدیده لوږه او کاختي وه چې پر مدینه منوره او پر ټوله جزیرة العرب باندې راغله چې دغه کال د عام الرمادي یا د ایرو په کال سره ونومول شو چې په عربي کې ایرو ته رماد ویل کېږي او دغه کال ته په دې سبب عام الرماد وویل شو چې د مځکې خاورې او ریګ د باران د نه کېدلو په سبب داسې شو لکه ایرې عام الرماد هغه وخت رالی چې 4 کاله پرله پسې بارانونه نه وسول په اول کال کې خلکو صبر وکړي په دویم کال کې هم خلکو صبر وکړي په دریم کال کې هم خلکو صبر وکړي مګر په څلورم کال کې نور نو د صبر کاسه ډکه شو هر څه صفات ول هغه ټول ختم شول خوراکي مواد خلاص ول حیوانات مړه شول په ټوله جزیرة العرب کې عام لوږه او وچکالي خپره شوه ټول خلک د مدینې منورې پر طرف باندې رهي شول چې شاید عمر فاروق رضی الله عنه دغه مشکل د حلولو لپاره یو لار را پیدا کړي نو د هر طرفه خلک راتلل او تر مدینې منورې د باندې خیمې درولې قبیلې او قافلې راتلې دلته یې اړول ډوډۍ او خواړه غواړي د حضرت عمر رضی الله عنه څخه دغه مشکل حل غواړي هر قبیله چې براله عمر رضی الله عنه ته به د خپل مشکلاتو لوږې او د نیستۍ حال بیانوي حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل چې تاسې هلته د مدینې منورې تر ښار د باندې واړوئ ډوډۍ او خواړه زه درکوم
دا خبر نشر شو چې عمر رضی الله عنه خلق قبلوي او خواړه ورکي نو د هر طرفه په زرهاو نفر مدینه منورې ته راتلل عمر رضی الله عنه بیا د مصر شام او نور ځایو څخه کومکونه راوغوښتل د هغو ځایو څخه د کومکو را لېږل کېدل شروع شول حضرت عمر رضی الله عنه دلته په مدینه منوره کې هر ورځ خلکو ته خواړه ورکوي د حضرت عمر رضی الله عنه د نوکرانو څخه یو نفر چې نوم یې اسلم دی هغه وایي عمر به فرشونه یا سترخانونه اوار کړ خلکو ته به ډوډۍ او خواړه ورکول یو شپه وویل چې تاسو یې وشمیرئ چې پر دغه سترخان باندې څو نفره خواړه خوري پس له حساب ورته وویل چې 7000 نفر خواړه وخوړل ول اوسنو په خیمو کې چې کوم خلک دي او دلته نه دي راغلي الته په خیمو کې ډوډۍ ورکول شوې ده لکه کشنیان شزي ناروغان او ضعیف خلک هغه وشمیري چې هغه څو دي هغه چې وشمیرل شول 40,000 نفر ول دا د هغو کسانو شمیر او عدد و چې د لوږې په سبب مدینه منورې ته راغلي ول 50,000 نفر او عمر رضی الله عنه هم هر ورځ خواړه ورکوي څو ورځې وروسته بیا عمر رضی الله عنه وویل چې نن شپه دغه کسان چې په دسترخوان خواړه خوري تاسې حساب کړئ پس له حسابه معلومه شوه چې 100,000 نفرو ته دغه دسترخوان خوړونکي رسېدلي دي او په خیمو کې پاته کسان 50,000 نفر دي دلته نو عمر رضی الله عنه پوه شو چې خلک نور هم زیاتېږي او هغه خواړه چې د سر ورسره ول هغه پر تمامېدلو ول نو یې دستي عمرو بن العاص رضی الله عنه ته چې په دې وخت کې د مصر والي یو لیک ولېږي په لیک کې ورته لیکلي ول یا عمر ته او د مصر خلک په نعمتو کې یاست او زما سره خلک د لوږې مري مرګ را رهیدي تلوار کوه تلوار عمرو بن العاص رضی الله عنه په جواب کې ورته ولیکل ابشر یا امیر المؤمنین ابشر په عربي کې داسې معنی لري لکه موږ چې په پښتو کې وایو چې په دواړو سترګو نو ویلیکل چې ابشر یا امیر المؤمنین په والله د غسما لیک بلانې در رسېدلی مګر اوشانو به حرکت درکړی دونه اوشان به درولېږم چې سر به دلته مدینه منورې ته درولسیږي او اخر به دلته زما سره وي یعنی د غذایی موادو ډیره لو قافله به درولېږم او واقعا هم د مصر څخه دونه لوی کومک رالی چې خلک یې د هغه لوږې تشویش او د پریشانۍ څخه خلاص کړي حضرت عمر رضی الله عنه د وچکالۍ په کال کې هر ورځ د نور مسلمانانو په ملګرتیا د استسقا د لمانځه لپاره دشت او صحرا ته وتی د الله څخه د باران غوښتنه کوله د استسقا د لمانځه امامت په خپل عمر رضی الله عنه کوي او بیا به دعا کوله خو یو ورځ هغه خپل د دعا طریقې ته تغیر ورکړي او وی وایي چې په دغه تغیر سره شایسته باران وشي هغه داسي والالهه په هغه وخت کې چې ستا نبی صلی الله علیه وسلم په موږ کې موجود او حیاتو ستا په نبی مو د باران غوښتنه کوله الهه نن ورځ ستا د نبی په اکا سره باران غواړو چې عباس رضی الله عنه دی او په لمانځه کې د رسول صلی الله علیه وسلم اکا حضرت عباس رضی الله عنه لمخه کوي عباس رضی الله عنه چې د دوی د امامت لپاره لمانځه ته مخته شو صحابي وایي چې په والله په اسمان کې هیڅ اوریاز نه و په دغه څلور کال کې مباراني اوریاز نه لیدلې دوی لا د لمانځه سره نو فارغ شوي چې د اسمان په مابین کې اوریاز ولیدل شو او باران شروع شو اصحاب کرامو پر عباس رضی الله عنه باندې سر راوګرځیدل او په غاړه کې لاسونه ورواچول او مچوي او هلته د مصر څخه غلوی کومک را ورسېدی او دلته په جزیره العرب کې بارانونه شروع شول نور نو لوږه پای ته ورسېده او خلک د هغه سختیو او د مشکلاتو څخه خلاص ول حضرت عمر رضی الله عنه د دولت اداره په دغه ډول سره کوله که د عمر حکیمی اداره نه وای دغه حالات هلاکونکي او تباکونکي ول چې مسلمانانو ته ورپېښ ول خو بیا هم واقعي مسبب الاسباب الله جل جلاله دی محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء په فراتونکو حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین